سيدنا محمد او شرك صافي خذي حفظته به ما بهيست به اف تنيه والله كم كندي تجي ورد قوت يرو تشار روجي مي اف تني مثلا كي بي لتر بله ام در اجا اك تخسياوي هي بدرش خور عافس خزيتيني اك تني بتبندت بيل حتى يك جيرتيني الله اف تني ام دسبيش دغري اف تني ام سرجع عافس بشون تني انا مرتك بالمرج اف لا لازم والله لازم بيوي ناب ابقي نا افام كدن بالمرني اف تني ما يك ام بمر جام بدن اميويه ابي ما نهر شابك او بيراوه ناشغله كسين ولا راخ هلا بيري كاظم جيلان جلالي والله جيلان تون كسين ولا اف چند روايا بيه ينو چار پنج روزه من في حالي دنه پنج روز دوی حالی دی ولا گنده دیجی ورد انا زاروكي من قوم بلا رفيانا قشوني قزلت به ماله ازو خان ماخو تاني ماني ام هردو خانجي خبشم نايلن او مجالي بسيم مثلا هذا شو مش قزيتين واب شو كنت دويم تيري نقال بربي سكنه كد زاروكي ما يدرج ما بردانه قالون در خستني ماله اتبنى لو كم تخشيبيني ونهرن امي هرش خوش قزيش فاندر محلا بيشي مش خوش مالا داغ ابيش خور بين مال برين ولاتين ما غلا ابو كنم ندات ملت برشيد ما اجا ايسال بعد شهر جيمي غلا افيش بو من نزعم غلا افي هي ولا غلاي غلا اخوارني اداره ما افي اداره لا بالله تن خلف نادر جيبيرو شهر افا ما اقمش نبوي اف تن نافي غندي نيفي غند نيفي شلي بي دك تكفى عليك غند جلالي براد عليك غند تاريخ دمينه دبين سبي اجا ويالك جلالي دد ويالي اجا ويالك قفاتك يعني بالدور مالي مسي مال اللي غندي سي مال نيفي قن نيفي شبيش خور حتى سبيل البرجراني لي إجا دبس أو جراجي بير ناش والبيا قندي ملازهر حاوس تكفاس يعني تكفاس بي أمين بي خدي إيرو بيجرو بوي عاف بي بيلك دركتي لما سلية كشينها كرشاف جامزة بي غازي الله حقي والنهي إن شاء الله والله مش حوالي خدي الله حقي والنهي مالي أمي شاب خدي أم فينا زالتي ده دقيقة قدر عمورك أمي شاب طلع ويبدأ جراي ديني ويبدأ جراي ما تفكري وكي إنساني وكي دش وكشي بحفظ كوشي في جانب دين خدي آفتوني أم بريشانن أم مقدور بوني آفتوني نيمكان هي إيك ديني وتوني جيب إيدر شوتي شار حب ديني وي هي ديني خنادة إيك ديني خدايجي أنا ديني متوني بين ورقة ديني دولة تلزم مثل متوني يا الناس أجي ما أقبل شغال قند آفنا هاد قند أجي بيرتي بينهم أنا إيرو شار ريمة بين ريمة آفنا هاتي في ولاتي جمنا هذا خوش كتير هذا خو متري ممرن هر سبب درن قداش خور بتخشي جيج خور يا يك تيمتيني بر شرش مثلتين حتى يفاري زارو مارو قش رفيان شنو قزي بدر دي افي افتني ام بريشان هيك حيوان جي او ما بيعه خلاص زاد درمان والله زاد مرني دي زاد ارملي قال يعني زاد تدي مقت عمك مزين شي تبي شغات انسان يكشف بتشي عمل وقع افريقيا ما بيلو ازوي قنعت هذا يعني وملت وكيلي مش ها طلبه وجهي هو طلبه ما افيد خوزن الكتريكيت خوزن امجي وطن داشي في ولاتين افيد تركي جملتين ما نورينا ما انا ما كم لقاوي تاشي بناكم خلاص يعني ما انسان ما انسان يك ما يشتينا بمرنا افهبه حرتش هي افتنبه دنيا قش فرد بكات هذه فرناك والله بخدي ام في دور ميدان بريشان وكاجا ما خدي البدن القين كلمه بين رحمه ان شاء الله يتشبه الجمهور باش خالي ما ام جويد ام جوهرد بيجين ام دوسل باش باقاني خرد بيجين ام باقاني خرد بيجين ام جد انرجي باقاني خرد بيجين ام ملت وكيليه خرد ملت وكيليه ما واشتشكي تنفقين ابا وين هي جرانا وين هي وش علاقه في هي خير وجيران هي تون جيرانه حالش خذ اشتغل يرو بيج رو جيران نادي سربيا علاج ذيك خوزي مزايا ما علاج نذكر وبراب ويجي كل كيلو قبل أولى من الأختيار نوري والله ولي قال هنا زاد شيء زاد جيبنا شواب علاج بويه براب بويه ويش تبي قبل الجيم
Avdal Gundeyi. خدای سر به گرچک دی بیشیم. ورم با مفچاب آف گوزی تونه و خدای آف درما بیلیج تونه یعنی آف هی بیر تو جران تونه افجی ما چه جران تونه میچاف شغلی. وای زادی عشق. اما شی یواش یواش عشق متمد بیر الحال يعني عاد شفتي لك قبل زالتها. خودی آب تونه جیران تونه حیوانی ما بی آبین قی کس خودید ما درناک وی یعنی ام شرپزه بونه ها ولی من کارن سری زارو که خوب شو نفراغ کیم شرپزه بونه بخودی ایش هاتی سری اما بخوار نیش تونه بیره ما دکن تکفاس جبوگ یعنی خطا ما جریانا ما دشمیش دکن تکفاس جبوگ بیر نشغلن وقتا بو تکفاس بیر نشغله آبجی نامینه زاتن آبا گند هیچ نشغله بیر نشغله مالا نا عرداتونه ایجا مهم ولان مالیه چاره عرضه عد برازات عشق به خلافه مال خودی اما آبا مالی تونه آبا بخوار نیتونه باور بک از رابون بفیسی آبا دسمیجی الهندریم تونه بویی آبا دسمیجی پی دسمیج بکتال میج بکره یعنی مکتون دروم اکوانی چارو ام دفی حالی دیتن قایدن زنگی مگرک دروان عمجی وطن داشه ترکینه مجیج بی مملکتی خدمت کریه مجی عسکری کریه و متعب و خدمت بی مملکتی کریه و جارزی مملکتی میه و وطنی میه و ام دخوازن ام خدمت چه خدمتا عالی کاریا گجمه بی امی بکن ان شاء الله امی دنگی و هم بواسطه باسنی و همشی بواسطه پارتیا خدا پاری ان شاء الله امی بنیت کلیه ان شاء الله اف پرسکریکی و اف سورنی و امی لان قراج بینن زمان ان شاء الله ایرو چار روزه ما عوام تونی جریانا ما تونی ام بی آب دوگنده تو yetkili ji partiya nehatin hale me seval nekirne ve ilk sefer hûn Huda Partisi olarak hûn hatine em gelekî ji we memnûnin em gelekî teşekkür dikin em gelekî dibên xwe ji we razî be wala em jî dixwazin em bidin we وقت gidi inşallah Hakkı perişan diye zaten. Vallahi ya. Fakat son günlerde özellikle Hüdapar olarak bizim ilçe partimize ve telefonlarımıza gelen yoğun telefonlar sonucu biz bunu yerinde görmek istedik. Köylerin elektriğinin kesildiğini, evlerde tarlaların artık susuz kaldığını, tarlalar özellikle bir hafta sonra bu mahsullerin kuruyacağıyla ilgili ciddi şikayetler vardı. Biz bunu yerinde tespit etmek için Hüdapar heyeti olarak biz köylere geldik ve gördüğümüz tablo telefonların gelişinden daha fazla bir tablo olduğunu biz gördük. Sadece araziler değil ve konuştuğumuz köylülerin sadece araziyle ilgili değil, artık su bulamadıklarını ve kendi sularını arabalarla, komşuların arabalarıyla, kendisi arabaları olmayan gidip Kızıltepe ilçesinden içme suyunu temin ettiklerini gördük. Çok vahim bir tablodur. Dedaş Bölge Müdürü kendisi meskun evlerinin elektriğinin kesilmediğini dile getirdiler. İşte meskun evlerinin sularını kesmemişiz, arazilerin sularını kesmişiz şeklinde bir ifadeleri vardı. Geldiğimizde sadece arazilerin değil, meskun evlerinin de elektriğin kesildiğini, bundan dolayı su bulamadıklarını, çünkü özellikle köyler içerisinde kuyulardan su temin edildiğini biz biliyoruz. Şimdi bir de bölge DEDAŞ müdürünün gösterdiği mazeretlerden bir tanesi işte borçluların olduğunu dile getirdiler. Fakat ulaştığımızda, köylülerle konuştuğumuzda, arazi sahipleriyle konuştuğumuzda borçluların diyelim ki 20'de 2 kişi, 3 kişi eğer borçluysa bunlar bir nevi cezalandırılarak bütün elektriklerin tek faz haline getirilerek bu kuyuların çalışmaması, başta bu
mahsullerin bir hafta sonra kuruması. İkincisi de bundan çok daha vahim bir tablo, abdest suyunu bulamadıklarını, içme suyunu bulamadıklarını ve gidip ta Kızıltepe'den getirdikleri, arabası olmayanlar işte komşuların arabalığıyla muhtaç olduklarını ve gidip getirdiklerine biz şahit olduk. Özellikle bölgede Dicle Edaş'ın halkı bir nevi cezalandırdığı ve özellikle mahsul zamanının tam verimli olduğu, suya ihtiyaç olduğu, gübrelendiği bir dönemde böyle bir uygulamanın hakikaten bölge açısından ciddi bir zararın olduğu. Çünkü bizim bölge halkının, özellikle köylerinin Kızıltepe gibi 170-200'e yakın bir köy oluşu, hatta mezralarla birlikte daha çok fazla köyün olduğu ve bu bölgenin, özellikle köydeki vatandaşlarımızın geçim kaynağının bu mahsuller, bu araziler olduğunu bildiğimiz halde DEDAŞ'ın böyle bir uygulamasını biz kabul etmiyor. Bunu en yetkili ağızlara ulaştıracağımızı, bunun takipçisi olacağımızı biz buradan bildiriyoruz. Özellikle şunu tekrar ifade edeyim. Dicle Edaş bölgede ticaret mantığıyla hareket edip köylüleri, adeta bölge halkını cezalandırdığını biz bizzat gördük, şahit olduk, yerinde gördük ve Hüdapar olarak bunun takipçisi olacağımızı, en üst merkezlere, hükümete bildireceğimizi buradan ve bu işin takibiyle ilgili elimizden ne geliyorsa halkımızın arkasında olacağımızı buradan ifade ediyoruz. Borçlu olsa dahi borçlara bir düzenleme getirilmesi gerekir. Fakat biz sahada gördük, borçlular değil, borçsuzların da elektriğinin kesildiği, kuyulardan işte su akmadığı, çünkü elektrikle çalışıyor ve sadece araziler değil meskun evlerinde halkının susuz kaldığını biz gördük. Tekraren diyoruz ki bu kabul edilemez bir şeydir. Hüdapar olarak böyle bir uygulamanın yanlış olduğunu, belki ağır bir ifade olur, bir çöl kanunu olduğunu, çünkü insanın en temel hakları olan hiçbir kimsenin susuz kalma adına yapılacak uygulamaların yanlış olduğunu biz siz medya aracılığıyla biz yetkililere bildiriyoruz. Yani birilerinin evet cezaları olabilir, borçlu olabilir. Fakat tekraren diyorum, bu olmasına rağmen elektrik uygulamasının yanlış olduğu, bunun yasal yolların açık olduğu, anlaşma yollarının açık olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun haricinde yasal yolları uygulamayıp adeta tüm bölge halkının cezalandırılması kabul edilemez.